یوې خور پوښتنه کړې ده که یو څوک په روژه کې ځان انزال کړي او وروسته غسل هم ونه کړي او له دې عمل وروسته یې روژه هم نیولې وي، اوس د دغه کس لپاره څه کول پکار دي؟ آیا دغه کس به د دغه روژو کفاره راګرځوي او که به څنګه کوي؟ بسم الله حامدا ومصلیا. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. نو دا پوښتنه ځینې کېږي د روژې په میاشت کې ده دا کار. دوم دا انزال هغه په جمعو دی، دوم دا انزال په فکر دی، دریم دا انزال په لاس دی، یا یو چا ته لاس وروړل دا انزالېدل، دا درې دانې دي. که په جمعو باندې انزال سي د ورځې هغه راولاړ سي په روژه کې په جمعو، یعنې د خپل میړه سره کوروالي وکړي، یا روا یا ناروا، هغه که زنا وي که هر شی وي، په دغه صورت کې پر دې کفاره شته، که ښځه وي که نه کفاره رضا وي. دوهمه دا ده چې سړی په روژه کې په فکر ځان انزال کړي، دا مکروه دی. په فکر کې یو شی فکر راوځي انزال شي، دا مکروه دی او د روژې نه قضا شته نه کفاره. او دریم دا دی چې چاته یو ښځې ته یا ښځه نر ته لاس ورکړي، په لاس وروړلو باندې انزال شي، او یا یو سړی خپل د لاسه کار واخلي یا ښځه خپل د لاسه کار واخلي انزال شي، په دې کې بیا روژه ماتېږي. خو لیکن پر دې باندې پر دا سړي او پر دا ښځه پر دواړو امساک لازم دی. امساک دا معنا شی به نه خوري تر ماښام به روژه نیسي، خو قضا پر شته، کفاره نشته باندې. هغه ګناه خو یې وکړه، نور شی نشته، قضا پر شته. بل روژه به دغه به هم نیسي، دغه امساک به هم کوي او د بلې قضا به هم راوړي. خو کېدا بېرته تر دغه کار وروسته ماته کړل، په قصده ډوډۍ وخوړه خوراک یې وکړي، هم کفاره نشته. لیکن کفاره بیا وروسته نشته. دغه درې صورته دي. نو اوس د انزال مطلق لفظ و، نو ځکه تفصیل یې غوښتي موږ ته نه معلومېږي چې انزال څه طرز دی، په کم طرز انزال دی، په هغه رقم دا یو حکم جلا دی. 2 او 3 صفحه 2 ټوکره دي مختار. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم